ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو دا بیان ستاسو په مخ کې را روان دی چې دا الله پاک انعام شده خلق کم یو دي دومره مهرباني وکړي چې یو د نیکانو خلقو منل دي او یو د نیکانو خلقو لار اختیارول دي اوس په دې مسله باندې ځان پوي کوي چې د نیکانو خلقو په منلو باندې به کار وشي چې سو پورې د هغه خلقو لار سړی اختیار کړي نه مثلا اولیاء الله دي مونږ او تاسو ټول دا وایو چې اولیاء د خدای چې دي دا مونږ منو لیکن هغه اولیاء چې سکړي دي هغه مونږ نه کوو اوس آیا صرف په دې منلو ټکو باندې به مونږ ته نجات وشي چې سو پورې د هغه خلقو لار مونږ نه اختیار کړي دا اولیاء یا د پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام کار دې صرف د الله لار خودل چې دغه لار خدای ته تللی ده اوس پاغه لار به ته په خپل روانېږي نو اند الب منزل مقصود ته رسي پیغمبرانو کار څو الله ته دتلو لار خودل یو لک سلیری زره پیغمبران دې د پار راغلیو چې تاسو هغه لار خلق ته وخایي چې کوم لار خدای ته تللی ده د شیطان لارې نه بچ کړي کوم قوم چې د پیغمبر په وینا په لار روان شو نو خدای ته ورسید کوم قوم چې د پیغمبر وینا شاته وغورځولا او په ګپې واړولا هغه قومونه تباش نو یو صرف د الله والو خلق منل دي او یو داغي لار اختیارول دي اوس زمونږ په دې ملک دا تبلیغی جماعت والا چي دي د دوی څه کار دی تاسو ټول په ایمان وایي چې تبلیغی جماعت والا کم جماعت تلاړ شي چانه روټای غواړي ها او بغواړي بستر غواړي کټ غواړي اس نو وایته
وای یو کتاب دے ور سره چاغه تا سے نکات وای د تبلیغ یو شپږ نکتی دي کلمه ده حج ده زکات ده روزه ده منځ ده کلمه ده راشي رونو کې نه چې دا مونږم صحیح کو تاسو ته صحیح بدمره خبرې دینه مخ کې نه یا کوم کارونو کې چې ثواب زیاتی هغه فضائل بیان کی چې دې کې دمره ثواب دے دې کې دمره ثواب دے اوس د دې بنیاد چای خو د دې بنیاد ایخو مولانا الیاس رحمت الله علیه مولانا الیاس رحمت الله علیه د نننا سل شپک شل کاله مخکې تیر شوی دا مولانا الیاس چې چا لیدلو ما هغه سړی لیدلې دا هغه سړی عمر یو سل درش په تکاله مولانا عبدالمعبود نامه وا د سواد د کوهستانونو ټول عمر په هندستان کې پاتې شوی او د ډېر لوی علم او د ډېر لوی ولایت خاوند هغه چې د مولانا الیاس رحمت الله علیه کوم خبرې ما تکړی دي اما سره کیسټ کې ټیپ دي اما ټیپ کړی دي ما ته تاسو کو چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړیو ما ته وی بچیا پختنه مکوا داغه د نیکای درته زحال نشم ویلې چې هغه څومره نیکو دومره نیکو چې په سبق کې یو ځل طالب په مسواک باندې داسې په دې پوزه ووالو داسې نو ماخام ورغه هغه طالب کوټې ته او ته معافي وغوښته مولانا الیاس د دومره لوی علم خاون او طالب لورغه ته معافي وغوښته چې ما تنن په مسواک والے نو ما معاف کا اسنه چې په قیامت کې د دې پکړ رانهونی شي چې تا طالب ولی په مسواک والے زخپله وېشت کالت استاد پاتې شوی طالبان می مرګ لوالی دي ما خو یو طالب نه معافي نه دغه مولانا عبدالمعبود صاحب وی چې په دیم تسلیو نشوا سحر ما پس راغه او ما ته وی چې ترا سره په جرګه لاړ شه چې دې طالب نه جرګه پیو کو معافي ته وغواړ د خدای د بے نیازه اس پته نه لګي که په قیامت کې په دې مارونی سي چې دا طالب دی ولی والے او په مسواک د دې ولی جواب به څنګه کو نو وې زه ځان سره په جرګه بوتلم او طالب په جړا شو چې حضرت زخم ما معاف کنه ما خو سویلی نه دي وینه بچیا ما ته معافي وک دا تقوا وا څوک به کی دا ها دا روټ اخلاص مولیان یا پیران دا به کی داسي دا د جیبونو ګن کپان دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه تقوا وا د دې تبلیغ بنیاد دی خیر د دغه تقوا برکتو چې نن په روس کې روسیان مسلمانان کړي دوی دي په چین کې چینیان مسلمانان کړي دوی دي په هغه امریکا کې امریکایان دوی مسلمانان کړي دي په لندن کې انګريزان دوی مسلمانان کړي
په جرمني کې جرمنیان دوی مسلمانان کړي، په سودان کې سودانیان دوی مسلمانان کړي، په فرانس کې فرانسیسیان دوی مسلمانان کړي. دا ټولي دنیا ګټ ګټ ته دوی رسیدلی دي او هغه پیغمبري اسلام ورته پیش کړی دی او د اړې دنیا په ګټ کې نن مسلمان شته د دوی د برکت. نن په پاکستان کې وګورئ دوی پسیم غاتی، سچل دی لکه دی وای دوی له د امریکې نه پیسې راځي. د امریکې نه ولا پیسې راځي چې د اسلام تبلیغ کوي، نو شکر نو باسي. دا څه د ټوکو خبره ده چې یو سړی کور بال بچ پریدي او یو کال لبار ملکونو کې ګرځي، سلورو میاشتو لګرځي، سلويختو ورځو لګرځي. دا څه ټوکی دي؟ دا څه کولې شي؟ دی مولا ته وایي چې په ګرنیټو لګي، چې په ګرنیټ لګېدلې ته خو 2 ورځو له بار نه دی. یو امام او هغه د تبلیغیانو خلافو چې کلی له بد شپې لاړو سار بچراغه زوی نه به تاسو کولې چې څوک مړ مړ خو بنو. مطلب دا دی چې چرته کفن مپن خو چاره وړې نه دی، ته خو د مړو کارغې دی. وجنا عزیزانو سوچ وکړئ. زما عملی طور تبلیغ کې سوا د اشتباهګانو نه زنیم ګرځیدل خپل. زما ځامن دي کله کله پکې زی، خو دا می ایمان دی چې دی وخت کې د زمکه د سر د پاسا که یو سړی شکل شان شوکت خبره اترې د مسلمان جوړول غواړي نو هغه یو دغه ډله ده. ګورئ بل نشتا، کدا څنګه ده یو ډله. د روزه کې زما جمعات ته د عربو جمعات راغلی، نو زه چې جمعات ته ورشم دوی وګورم بسترو سره داسې ناستي، نو اگر اخبار خبر را یاد شي چې ریون کا اجتماع جو تھا وہ کچھ بچھڑے ہوئے صحابہ نظر آتے تھے. بچھڑے اجتماع دا سی ولا کدا پاتې شوی صحابه چی بستری دی او پزمکه ناس دی لکه د یتیمانو په شان په جمعات. نو پکې د ابوظبي او د سودان عربو پکې ځوانان لکانو ځوانان، یو پکې د مکه کې هغه رسول الله صم پکانو پکې وشته، یو پکې د طائفو. نو مانه پښتنه وکړه عربي کې او د ابوظبي او د سودان او د طائف نه راغلي بجلیګر مولا په جمعات کې تبلیغ پس ایلم امریکای پیسې استولې سودان ته چل تلار شه د بجلیګر مولا جمعات کې تبلیغ وکړي. دا څه سړی توپ دی؟ دا ته په سړی ځامن ورک شو. خبره دادا چې هغه د ابوظبي او د سودان عرب چې دي زما په دې یو ټکی لیونی شو چې واقعي دا یو خاص درد چې مونږه د سودان او د ابوظبي نه تر دې او رسول بیا دې روزه تا ګوره. روزه به څوک د کوره بار تیر کی دې روزه تا ګوره. نه چې زه راوتم 2 غنټې مې ور سره تیر کینو بار را پسې را منډې والی. عزیزانو عرض مې داو چې د اسلام والله العظیم قبل معنا شتا، بل ترجمه نشتا. د لا اله الا الله محمد رسول الله بل معنا نشتا. هغه ماتوریدیا او فستوائیا او دا د علم کلام علما چې دي دا کچاته اشتباهي بیا د ما سره ځان له خبرې وکي چې دلته د ماتوریدیا او سمانات نامه عقیده دا او د
فستوایو څه عقیده ده یا د جبریو څه عقیده ده، ما سره ځان له خبرې وکړه. د لا اله الا الله بلا معنا نشتا، جیس نشتا مگر کشتنو الا الله دے، بل څوک نشتا. او محمد رسول الله دے، نشتا مگر الله دے، او محمد داغه پیغمبر دے. استبد سکے من یطع الله والرسول، چا چې د خدای او د رسول اطاعت وکړو نو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. د دې دواړو په تابعدارۍ کې به دې خلق سره وحسن اولئک رفیقا. الله وی د دینه خد دوستان به نور څوکي والکا ته چې په جنت کې خدای سره او رسول سره یو ځای دینه خلق به بل څوکي. دا ظلمی الکانو ګورئ، دی ګیرو ته وګورئ، پټکو ته وګورئ، شکلونو ته وګورئ، خبرو ته وګورئ. دی یو مسلمان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې ډله کې هغه څه شکل جوړ شي. او د شیطان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې نورو ډلو کې هغه څه شکل جوړ شي. دا سیده کنه ده. په دې نورو کې د شیطان شکل تک ګوري، د دوی د شکل ته وګوره، سرونو ته وګوره، پلار اتلو ته وګوره، خبرو ته وګوره. وهم د جنډه بازاري جړاګان او کنجران به دي هیر شي چې د دوی د شکلونو ته وګوري. یو ته چې ګوري د اجرا او د کنجر شکل بدر ته په مخ راځي. د چا شکل چې د فرشتو په شان. یو مزیدار خبره ورته وکم. په دې چرخخېلو کې یو کله دی دل، په دې کې یو افیجی صاحب نو داغه د بزرګۍ او د ولایت درته څه ویلی نشم. څه ویلی نشم، چا څومره لوی سړی و. زما ور سره په جماعت کې شپه وه. د شپې په 2 بجې مې څه आवाज واورېدو چې سترګې مې پرانیستې. الکان ناستي، خسته ګیری دي او سپینې ټوپای په سر دي. افیجی صاحب ورته لګیا دی، گردان کوي او هغه یې وایي. دا به تقریبا 25-30 الکان. افیجی صاحب ورته لګیا دی او دی هغه یې وایي، دی لګیا دی هغه یې وایي. ما ورته خو کتو بیا مې سترګې پټې کړې. مال جوړ طالبان دي. او چې بیا مې سترګې پرانیستې اسم نو افیجی صاحب هم خپل کټ کې پروت. سار چې منځ شو چایم سکلی نو ماته تاسو کوم مجیدا بیګه 2 بجې داسې کیسه و. ماته بڑا خوب بدلی دواسه ون ختم ورپورې مایجی حل براته وای پرېدم هم نه کینی بیا ځخه پکېګم. ماته ته ډېر نیازبین غوندې نو خوښ مې ډېرې. بچی دا یو سوال کان دي پیریانو کې د شپې راځي قران یادول تا. زه درته په ایمان ویم په منبر ناستم چې داغه دا خبره مې واورېده نو ما اوجړل چې خدای ستا په بندگانو کې دې ټاپ نیکانم شته چې پیریان ورته قران یادول لراځي. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په دیوبند کې د په درس کې یو پیره براتلو د حدیثو دوره کې بکې ناستو او شاه صاحب ته ځان خودلو. دا هغه پیره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو. نو عرض مې دا وزیدانو چې خپل هم درنه یو ښه کار نه کیږي او بل څوک هم کوي نو که نور څه نشي کولای شاباسه خو ورکوه. اوس زمونږ دا جمعات ته مثلا الک را پاسې دو چالک تاسو کې نه
د دین یو څو خبرې کی او ته روان شې نو الله دې په خړ سیلاب یوړې کا کم خوازي. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. دیو جنا تبلیغی جماعت کې د سړی شان شوکت د مسلمان شي. داغي مخ کې غیبت کې چې پردې ډېر خراب سړی دی نو دی وایي چې سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي. داسې وایي که نه وایي؟ ها او د یو تبلیغي مخ کې ته چا غیبت وکړه یا بد وایو زه خپله زما خوله هم ډېره خرابه ده او مرداره ده، بېګا مې چاته وی مال زه خو ځان نه سپیم ښه ګڼم. په خدای قسم چې زه وایم بجلیګر مولا خلک وایي اسلام علیک وعلیک مولانا دی، زمانه سپیم ښه دی په من سپی. ولې سپي سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي، نو ما نه سپیم ښه دی. تاسو ټرای وکئ د چا تبلیغي په جماعت کې چا پسې کنزل وکړه یا د چا غیبت وکړه نو دی به وایي سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي. ته به وایې داسې وکړم، وایي نه نه خدای دې ورته هدایت وکړي. داسې دی نه، مسلمان دا شیوه پکار ده او زمونږ دا شیوه نه ده. نو عزیزانو که شیطان را پاسی او وایي چې کینې رونو زه د دین یو څو خبرې کوم نو هغه نه بم نه ځي. که شیطان وایي چې خدای یو دی نو مونږ به دا ووایو چې دوه دي. که شیطان وایي چې رسول الله برحق د خدای پیغمبر دی نو مونږ به دا ووایو چې نه دی. نو ښه خبره به د شیطان نه ماورې. دیو جنا اصلاح کوي د ځان، اصلاح قسم په خدای دی چې داسې داسې خلک هم شته چې د زرګونو میلیونو نه ښځې راغلي دي او زمونږ په دې ملک کې په ښځو ګرځېدلي دي او تبلیغ یې کړی ښځې د زرګونو میلیونو. د امریکې د انجینیرینګ کالج الکان راغلي زمونږ جماعت. ما ته تپوس وکړو چې تاسو ولې مسلمانان شوي؟ ما ته مولانا صاحب واحد مذهب اسلام دی چې پاغې کې د عرشي امن دی. امن د شرابو نه پکې امن دی، د زنا نه پکې امن دی، د غلا نه پکې امن دی، د جوارۍ نه پکې امن دی، د فحش گویای نه پکې امن دی. واحد مذهب اسلام دی چې په دې کې امن دی. مال دا امن ټکی دی ځکه وی چې د تبلیغیانو خبرې دی اورېدلې دي خدای دا زمونږ در باندې ما اورا. که د دغه کوڅه ډبو زامنو خبرې دی واورېدې بیا به امریکې ته تښتي. ول واحد مذهب تبلیغ دی چې په دې کې اسلام دی چې دې کې امن دی. نورو مذهبونو کې امن نشته. زمونږ انګريزان یو ول مونږ نه سپي خدي مونږ کې اس باک نه غنل کېږي کده یو خزا یو سره ګرځي د بلور بل سره ګرځي د بل سره ګرځي. اسلام واحد مذهب دی چې ستا خزا به په کور کې بناستي. ما تبلیغیانو ته ویلي پاکستان کې ډېر مگر دوی د دوی بڑا تور شي ځکه چې دا هم د کانګرس پر کټی دي، د دوی خمر سره بار شي او چرته آرمی سټیډیم ته بو نه ځي. دا ستاسو ملک دی، دا ستاسو وطن دی، دا زمون قوم دی. نو الله دې رحم کوي. انعمت علیهم هغه خلق دی چې هغه په خپل هم د خدای لار او پیژني او نور خلق ته بیا د خدای لار خي. ابل اورس چا یو لوی فتوا راوړې و وی چې په دې وزیرستان علاقه کې یو مولا دی او په تبلیغ والاوې فتوی لګولې دي. ما ورته بچیا داس چل دی چړه مې مستړی کوا. خدای دې دا غمولام کور وران کی او ور سره د ستاسو مران کی. د تبلیغ والاو سکار دی چې سپو سره ځان پته لکه چی. ما یو ځل درته ویلی دی، یو ځل
چې دا خپل ژوند به د اوښانو کاروان تصور کې. د اوښانو کاروان چې په لاره رواني، په کوم کلی چې ورشي سپي ورپسې شي، سپي غاپي په کاروان پسې. او تاسو د دې اوښانو د جولان ته وګورئ، په هغې کې هېڅ فرق نه راځي، په خپل رفتار روان. تبلیغی میشن چې دی دا د اوښانو کاروان دی، دا سیاره زمانه کې به سپي ورپسې غاپي. زی رکشی مال. خبره دا ملاو د تبلیغ والاو یا د پیرو د تبلیغ والاو جګړه چې دا هغه د دین نه ده، هغه د خېټې جګړه ده. او د خېټې جګړه چې دا د چاپلارم نشي فیصله کوله. قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کړي، دین سره رابطه پیدا کړي. نن دین دنیا ته څومره سپک دی. اسپیټال کې نن یو سړی اسې ماوي دا تبلیغي جماعت والا ډېر ښه خلق، نو ما ته وایي چې څنګه ښه خلق دی، خو چېرته 3 ورځو له تلی نه چې راشي د چیلي غوندې بېګیره پرېښي او نیغ نیغ به کېږي. دا خبره یعنی کوم هلک چې تبلیغ کې لاړ شي او راشي ګیره پرېږدي او منځونه شروع کړي، دې ذلیل قوم ته بیا چیلی ښکاري. کوم هلکان چې په بایسکوپونو کې او په شرابخانو کې پراته، هغه خوند درکوي دې قوم له. په دې کلي کې دلته تبلیغ والا ورغلی دي او ورته ویل زی زه تاسو نه ښه مسلمان یم. الله پاک داسې ذلیل کړه چې خپله ښځه په کور کې نه پرېږدي، بار په تختو سملي. داسې ذلیل کړه. مونږ ته وښوده. نن د ځمکې د سر د پاسه واحده ډله د ملک خیر غوښتو والا چې دي، په خدای قسم که د تبلیغ جماعت والا نه بل څوک شته. مونږ ټول د خدای په قهر اخته یو، ټول خېټې راغستي یو، مفاد راغستي یو، اقتدار راغستي یو، روټۍ پسې منډې و. واحده ډله دا ده د چا چې بستره مخپلوي او روټۍ مخپلوي او به مخپلي او ستا د جماعت په ځمکه پراته او د پیغمبر حدیث درته بیانوي. خدای ته رجوع شئ او قرآن سره رابطه پیدا کړئ. زما زوی 3 ورځو له چرته تللی و دلته د کمکلو کې، چې راغی کله په مور مونځ تېروه، کله په خور مونځ تېروه، کله په ورنداري مونځ تېروه، چې ستاسو مونځ کې دا ټکی غلط دی، دا ټکی غلط. د 3 ورځو برکت مونږ له هغه بچي خوند را کوي چې کوم رانه نوځي او بدماشي، لوفري، زنای کړي، شراب اسکلي، غلای کړي، ډاکای کړي، مونځ نه کړي. مونږ له هغه اولاد خوند را کوي. مونږ بغیر کېږو نه. یو سړي نه چا تپوس وکړو، 100 زامن دي ویل 4 دي، خو 2 په نشتي صاحب دي. وی څنګه؟ وی 2 خدي دکان کوي او ویل 2 په جماعت کې ناستي، ویل چې د مانځه وخت راشي په منبر ډمبارې وي، اذان ته ډمبارې وي. نو وی 2 په نشتي صاحب دي په جماعت کې چې ناست. دا زمونږ ملک دی او دا تاسو ګورئ. تاسو کلو کې دا خلق شته، تاسو سره گاوند کې دي، تاسو سره مالک کې دي، دا شپه ورځ تاسو واسطې دي دا قسمه خلقو سره. نو ته ماته وایه چې د چا زوی دا شي هغې ته ډمباره ووایي. چېرته 3 ورځو ته تبلیغ کې لاړ شي او هغه ته بیکاره ووایي او خلقو ته وایي چې منې کوي، خرابېږي. دا خلقو ته هم چې په سرنګ کې رسول الله وښودی شي، نو دی به دا وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به. دی به داسې وایي. دا به څه وایي؟ دا به هغه خلق وایي چې چا د رسول الله خط و خال په دنیا کې په زړه لیکلی.
حلیه د سردار کائنات د حضور علیہ السلام په زړه لیکلي. اوس ما ته وایي زه درته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک خیم چې دومره فټاو، د لاس دا غټواله درته خیم چې دومره و، د ګوتو بندونه درته خیم چې دومره انچای وي، د مخ بناوټ سچ وای هغه درته اوس خیم. داغه وجه څه ده؟ داغه وجه دا ده چې یو کتاب د شمائل ترمذی ورته وای چې په شمائل ترمذی کې د حضور علی السلام د وختو مبارک نواله تر نکونو پورې دا ټوله نقشه ذکر ده. دا ټوله نقشه دا غاخونه دا څنګه وو؟ دا غاخونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکی بشو نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مون. دا غاخونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکی بشو نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مونتا. زما عزیزانو، رحمان بابا وی چې د یار د خط و خال نخې پکې وي، چې د یار د خط و خال نخې پکې وي، زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښیم. قربان د هغه کتاب نه چې کوم کتاب کې د یار د خط و خال نخې وي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې د یار خط و خال په زړه کې جوړ کړي. هغه زلفې شپه او ورځ په تصور کې لرا، په کومو زلفو چې قرآن قسم خوړلی دی. هغه مخ شپه او ورځ د زړه په آینه کې کېده، په کوم مخ چې خدای قسم خوړلی دی. وګورئ قرآن کې والضحا، اے حبیبه زما د ستا په دې ښایسته مخ قسم وي، واللیل اذا سجا، او زما د ستا په دې تورو زلفو قسم وي. نو کم مخ او کم زلفو باندې چې خدای قسم خوړلی، او دا هغه مخ او دا هغه زلفو نقشه ستا په زړه کې نه وه، نو هم ته به په قبر کې هغې ته ووایې چې دا هغه محمد رسول الله دی چې ما په ایمان راوړی. هر څه چې جوړوئ دنیا کې به کوئ، مرګ نه وروسته به هېڅ نه کي. چې یو ډله دا ده اوزګار وخت درته ملاویږي، حلال رزق ګټلو کوشش کوئ، د حلال رزق، او فالتو وخت دغه ډله کې ورکړئ. تیراته تلم پیروز خیلو اجتماع ته دعا وشوه چې را روان شم چې ګورم دا پریدي دي، بسترې په اوږه دي، الکان زلمی بوډاګان کوتکې ورسره دي. اجتماع نه دوستانو دلې کېنو، دوستانو دا پریدي سپینګیره مهذب لفظ ویل دا چرته عقل مني؟ زمونږ دا سپینګیرو اپریدو خو وته تو پاده مونږ سپینګیری دا وته تو د مور هغه دسو هغه سپینګیری د دې اجتماعګانو د برکته دوستانو الله والو پلانې ده. او خال مې د کونډې په مخ اولید، پیغله د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه، خال مې د کونډې په مخ اولید، جونه د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه. تیراوال اپریدي او دا بیا بستری یو ته ودرېدم داسې، مالکه څه کوي؟ وی چې الله را باندې رحم وکړه، سیروزې لا روان دي، الله را باندې رحم وکړه، سیروزې لا روان دي. بوډاګان تاسو څه کوئ؟ شیمو چلا ور کړی ده، څلوېښت لر زله روان. دا د تیراوالو، دا د باړېوالو، دا د تیرا د منځ د خلکو. دا ټکه یاد لرئ چې اپریدي مې سیروزولا بسترې په اوږه ولیده، ما مولانا الیاسا الله دې قبر د جنت ټوکړه کا، وستا په قبر کروڑونه رحمتونه وورېږه.
وستا قبر روضة من ریاض الجنه شا سمش ورشا روس پروس لا چې دا ډله په کم چل تلی ده او روسیان په کم چل مسلمانان کړی دي والله قید چاغه مور کی راشي پروسه کال خبره درته کوم د چین وفد راغلیو د چین اج ته تلیو بیا اج نه په دیراله مدرسې ته یو پکې امام ما ته وی عربي کې چې مرقات علماء د مشکات شریف شرح چرته به ملوش نو ما ورته دلته ډیر دي مال ما تفعل بالمرقات په مرقات څه کوي ما ته وی چې انا ادرس المشکات فی الپیکینگ زه د مشکات درس ورکوم په پیکینگ کې اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ چې درس له اوزګار شم بیا د تبلیغ په کار کې مشغول یم 10,000 چینیان می مسلمانان کړي په خدای قسم چې د تبلیغ والاو نه خډاله په مقدس مکه بل نشته خډاله مون او تبلیغ والاو کې لوی فرق درته وخه ما چې دین ویلو لبوزه روټای بمرا باندې خوره د لارې خرچ بمرا کې بستر بمرا کې کټ بمرا کې نو دین بدرته بیانو قربان دا هغه ډلې نه چې د لارې خرچم نه غواړي روټایم نه غواړي او بم نه غواړي چایم نه غواړي کټ او بسترم نه غواړي او دین درته بیان طارق جمیل یو نوجوان الک راغلیو ما 2 شپې داغه تقریر واورېدو په خدای قسم چې ما په زندګۍ کې داسې درد په تقریر کې د چالي دلې دا د دنیا د خزو حسن بنوټی دی نو زمونږ د خزو حسن بنوټی د شپې چې وګوره ته به فریدا ساره چې وګوره ته به خراده چرته سپو ساتلې خړ مخ به د خره د سرمنې په شان نیولې دی خو وګورئ د جنت د خزو حسن به فطری وي فطری شونډه پرنګ سره کړي نه قدرتی به شونډه سری سترګې په نرنجو نه قدرتی به سترګې تول خال به د څه سردار کونین فرمائی جناب محمد رسول الله چې د جنت د حورو خال بال د 2 سترګو په منځ کې لا اله الا الله محمد رسول الله تبع خال نور خستواله به څنګه نور خستواله به داسي پیغمبر چې د معراج پشپ جنت تلاړو جنت کی ګوري را ګوري پدې کې او چمکو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې د خدای د نور تجلی وشو جبريل وی تجلی نه دا پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته چلو شو و جنای ته چل دیو کو څوک وې ز په دې جنت کې د امت له چې کمی هوري خدای پیدا کړی دي داغي نوکر یما وې دارنا د څه شی وشوا وې دارنا د دې وشو چې ما دا سردار ولیدو نو مسکای شوم لمه خوشحال شو نو په مسکیتوب زما د غاخونو هغه چمک پتا سو پریوتو نو زکه پیت ورخطا شوی چې جوړ نور تجلی دا جبريل ورته وی چې محبوبا د نوکر د غاخونو چمکی چې ټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خستوي دغه وګورئ بیا د دنیا د خزو چې د چا بنوټي حسن دی داغه نخره ته پورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته او د جنت د خزو چې د چا حسن به فطری وي نو د خوان خبره ده چې د دنیا د خزو نخره ستا ته پورته کې او د جنت هوري بستا نخره پورته کوي
ته د دوی ناز برداری کې او د جنت خزی بستا ناز برداری. نو عرض داو چې د دې ډلې کار څه دی چې داستا جمعات تراشی او دلته بسترې ورسري هغه ګټ کې کیدي او ماخام نه پس دوی په گشتو زی نو د یو کور دروازه ټکای نو تو ورته راوځي کېوي هغه وایي جی کوئی ساتھی آئے تے تسی خفتن نو مسیح تشریف لے آؤ کوئی دین دیا گلاں استا چکم آکڑخانی دا یا کلنکاری دا کنا آور سرا یا اوکے یا انکے اچھا جی بس کورتا تینا نو پا دے پوئی ای چی دا اتمام حجتو شو قرآن کے راضی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ وی ترغی پوری زی او قوم تب عذاب نور قوم چی ترسو پوری میں اگے تا رسول نہیں لے گلے تاسو خیال رہے اس قوم عذاب نور قوم نسم بینا چی ترسو پوری میں دے قوم تا خبر نہیں ور لے گلے نو دا اتمام حجت شو استوے چی جیز جماعت تنوم تلے و خبر نوما نو جواب بوشی چی استا کور تا چی ڈالا راغلے وا او دروازہ در توٹا کول او تا تیویل چی راشد دینی او چو خبری کی گی نو تا جواب سنگا ورکو بیا کور لننا واتے سنگا تا سو خیال رہا دا بمستا بانا ورکش کئی او سڑے دا سیوی چې بالکل پتا خانه کې پیدا شوه او لوی شوه یو دا بار دنیا یا ډولیدلی نه تاسو خیال راغی نو دا خو ناممکنه ده بار دنیا ته بخامه خاره او بار دنیا ته چراشي تخانه نواب د یونیورسٹی بنگلے والا ہے جمعات تاڑو تلے نہیں ٹی وی دے قتلے دا شپا اور از وی سی آرونه دے قتلی دی عزیزانو بیا پا ٹی وی باندے درتا دا قرآن کریم درسون شوی دی تا جمعات نکا تو پا ٹی وی باندے درتا درس شاید اب بیلا خبر دا چې تا دا ویلی دی چې دا بند کئی یرا دا سگیری والا پکرال دام اتمام حجت پتا دلیل ختم شو تاو کته چې په ټي وی لګیا دی قرآن بیانېږي نو تا بند ولې کو لک سات خو بده اورېدلې وکړه دام اتمام حجت شو باندې دی ورکا شو زتا است ایمانی وایم چې کدا زه وایم چې ما کور کې ټلویزیون نشتا نو دا خو رښتیا ځکه دي چې نشته نو زه خلافم ما ته ټي وی او سینما کې څه فرق نه ښکاري لیکن دا اومي وې دې د پاره چې په ټي وی هم تاسو ته اتمام حجت شوه یو پروفیسر هغه ورځ ما باندې یو سوالو ما ته وی چې قرآن کې راته ثابت کا چې قیامت به څنګه برپا کیږي نو بیا به زه د کمیونسټۍ نه توبه وباسم قرآن مال شوی ده تا ګن زمونږ مسلمانان قسم په خدای د شیعه د جواب نه دی د قادیانی د جواب نه دی د بریلی د جواب نه دی د بهاولی د جواب نه دی کولی شي دا جواب په پوزه پاکول نه پويږي دی د قادیانیت جواب کولی شي قادیانیت خو کنن استعمال کې تاسو بچي یو قادیانی شوی نه دا د علماو سره ته دعا کوي دا د علماو برکتو
کینستا د پاکستان ټوله اسمبلی به قادیانه دی. دا د مولانا یوسف بن نوري او د مفتی محمود برکتو چې په پندای کې علما ورته ناستو او مسوده به جوړ کړي او بیا به په اسمبلی کې په باسونه کول کینستا ټوله اسمبلی به قادیانه شوی دی. قرآن کې ثابت کړي چې قیامت بکل به ز کمیونستانه توبه واسما ټیک شو. قرآن کې درته خو ویلو مال اکسیډنټ ته چرته لیدل ولجی ابل اورس زمونږ د یونیورسيټي مخه تا یو ډیټسن او بس او جنگید نو د ډیټسن نام او نشان ختم شو بالکل نه پکې د سړو پته لګیدا او نه د اوس پنو پته لګیدا. مال د ډیټسن او د بس اکسیډنټ کې د ډیټسن نام او نشان ختم شو. ویلو مال دا به سمره سيزونه یو لس منا شل منا بس ویلو مال ته پروفیسور یو د سشي پروفیسور ویل د ساينس مال دا انور اوس پوګمې څومره لوی دي په دې مې پوي کا ویل جی زمونږ ساينس دا وای چې داس پوګمې د دې زمکه په اتشل مقدار لوي ده. دا ټولي دنیا زمکه چې دا د سې چا اتشل زمکه کې نو دا یو پوګمې ته جوړي او دغه سید انور د دین هم بیا زیات مال ټیک شو ویلیا مال د دومره شي اکسیډنټ دی ولیدو نو نام او نشان ورک شو. قران ویلی دی چې قیامت زبر پاکو مانو د نور او د سپوږمۍ اکسیډنټ به وشي نو د دنیا نام او نشان به ورک شي. ول دا کوم ځای ویلی ما قران ډېر سټډي کړی دا ما لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه. وختنه کې چې یو د قیامت ورځ به کلی يسأل ايان يوم القيامه د قیامت به ورځ کلی. الله وي فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر دندور او د سپوږمۍ اکسیډنټ به وشي نو به داسې اکسیډنټ چې په دې ټول کائنات کې به لوټه لاندې باندې پاتې نشي. یو اټم بم د انګريز جوړ کړي چې په کمل کو غورځيږي پاغه ملک 2 لک کاله بیا فصل نه کیږي نو داس دور سپوږمۍ به د اسمان اټم بمونه شي او ټول کائنات به تباہ شي. بس رامنډه کړه زما د تندې سب کو غوګونه ونی وو پوزه پزما کراخ کا چې باس زما د پلارم توبه او نن نبز صحیح مسلمانم سحر می کتو دا اجامت لوی مالول ویل ګیره مم پرې او دینه بعد به تبلیغ کې ګرځم. نو عزیزانو دعا پیله می واوري پر اورواله درته یو وخت در سره شب جمعه ته تبلیغی مرکز ته ځي. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي. 13 ورځو کې د لندن یو وفد راغلی او زلمی الکانو پکې داس زلمی جمعات کې ودرې د انګریزای کې تقریر وکړ چې ما اسلام ولې غوړه کو ځکه چې ما ته دا پته ولګېده چې اسلام غوندې حیا په یو بل مذهب کې نشته. دیکھو وګورئ بلغ ما انزل الیک من ربک الله وی ما چې کوم کلام در نازل کړی دی دا خلقو ته ورسوي خلقو ته وښایئ خلقو پسې کورونو ته ورشئ دروازې ورته دا نه چې ته به ناست یې او زه به راځم د برکت غونډی ده زه به دا کوم نه ته به راپسې راځې ته به زما دروازه ټکې ته به ما ته کوره راوباسې او جومات ته به مې راولې. ما په دې خبرو پوهېږئ تبلیغ والا کړم نه غواړي په خپله تبلیغ والا شي که هلکه یو سړی جومات ته راغی زه امام یم او وایي چې تا پسې مې مونځ زړه نه مني زما ایمان دا په کار دی چې ښه راځه ته مخکې زه تا پسې ودرېږم ټیک شو ستاسو چې څوک بدي شي او کاڼي باندې ولي چې دا پنجپیری دی پنجپیر څه پنجپیر په ثوابای کې یو کلی دی
هغه کې یو مولا دی مولانا طاهر صاحب نوم دی. هلته چې کوم طالبان راشي چې راشي دلته فرشه ولا چل ورزینه د خسکی چرګوندې به وخته بانګول. قرآن او حدیث نه د پنځ پیر دی او نه د شپږ پیر دی او نه د سلور پیر دی. قرآن او حدیث چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله وي دا د دې ټولو دا د کول د دې ټولو فرض دی. دا بیا دنیا ته رسول ستاسو ټولو فرض دی. وور شیخانو صاحبانو ووري زه په خپل د مانکی صاحب د شیخانو زوی او نو صاحب دا مو یې چې بابا صاحب زموږ وطن کې اوسم خلک په بابا صاحب قسم کوي، حالانکه د خدای نه سیوا په بل چاړو قسم کیږي نه. تاسو خیال راغی دا چې کومې د نیکه مخ کې کړو نو راغو مور ته وای نور غیر کشف زوی دې تاباشه. مور مې ورته چې څه چالو شو وای چې په بابا صاحب قسم نه مانی. قسم په جمعات نه کیږي، په زیارت نه کیږي، سیوا د الله د ذات نه په بل هیڅ شي قسم کیږي نه. تاسو ګورئ نه دا تبلیغ والا چرته کوم جمعات تلار شو ورونو کې نه د دین څو خبرې کیږي د خلکو ته ګوره بس تختی به لکه کینه کنه سټه دی وزن والته دي صخره بار تړلې کینه کنه. اور جمعات ته تبلیغی نصاب یو صحیح ار جمعات او یو ټیم مازیګری ماخامی ماسختنی اردو پوی قابل سره یا امام دا ورتوای چې دو درې حدیثه مونږ ته مانځنه پسوایا. شکر نو باسي چې په دې زمانہ کې ابلش بدلتا د کوټي د یونیورسيټي الکان په تبلیغی جماعت کې راغلی سلويخ پولا که کار دی نو د دین دی او که کار دی نو ګوره دغه دی. دا نور ټول مونږ د خدای په قهر اخته یو. دې ته سوچ کوئ که تاسو یې پلانې مولا یا پیر چې د تبلیغ خلافي هغه کې لویه وجه درته وایم. لویه وجه دا چې هغوی دعا تبلیغ په پیسو کوي، دوی دعاګانې تبلیغ بے پیسو کوي، نو دا هغوی دکانداری په خرابېږي. ما په خبرو پوهېږئ؟ دکانداری خرابېږي. ایله دې چې لاس ور کړی نه داسې موټه نو دوا والله قدر ته وته دوی لایت مو ور کورو ټایم خپل خوري بسترم خپل ګرځي او دعاګانې بتاته کوي. لوی فرق پکې ده. دین د پیسو شی نه دی، دعا د پیسو شی نه دی. د دین ابتدا د قجورو د پوزینا پیغمبر مفت کړي وا او باقی به هم دین الا پاتې کیږي چې د قوم ته مفت بیان کړي. اوس د تبلیغی جماعت خلق خلاف ولی دي ځکه چې د دې خلقو دکاندارای په خرابېږي. دا خلق دعاګانې په پیسو کوي، جنازې په پیسو کوي، تبلیغ والا دواګانې مفت کوي، تبلیغ هم مفت کوي، د پیغمبر حدیث هم مفت بیان. په بسترم خپل اسمبلی روټایم خپل خوري، لوخین په خپل وینځي، بسترای په خپل وګکړي، پیدا روان می. دوی مفت خدای دین خلقو ته خي، نو د دې خلقو دکانداری په خرابي. تاسو خیال راغی او تبلیغی جماعت والا ولی خراب دي. اوس راته چاوي پیران راوتی دي په دې کلو ګرځي چیرونو خیال کوي او دا تبلیغ والا چې دي خلق خرابوي. که تبلیغ والا خرابي نو په مخ د زمکه خسوک شتا وای په ایمان په مخ د زمکه خسوک دي. په کوټانای کې ناست خلق خدي. ہر کله چې د دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. چې ما دړنه ویلې نه دي ترا پسې ولاړې د جنازې په نیت نه پوهېږي، د جنازې دعا نه درځي. اے بدبخت ستا جرګه به خدای څنګه منظوري. نن د دې خلکو میشن څه دی؟ دا ستا جماعت ته چې د عربو نه تبلیغ پسې راغلي
څوک د هزارې نه راغلي او څوک د کم ځای نه راغلي. د دې میشن څه دی؟ د دې پیغمبرانه میشن دی چې کلمې سره د دوستی نه و والله کو بخلې شي که دروغ ده. ها لا اله الا الله محمد رسول الله اول اقرار د توحید او د رسالت ته چې دې سره د یارانه نه و والله کو بخلې شي. اقیم الصلاة منز بکے منز سره د یارانه نه و والله کو بخلې شي. واتو زکات زکات سره د یارانه نه و والله کو بخلې شي. روزه د رمضان روزه د ننوي والله کو بخلې شي. دولت راغه او حج تلا نړي والله کو بخلې شي. دا پنځ بنا د اسلام دا او دا د 1,24,000 پیغمبرانو مشنو نن په ټوله دنیا کې واحد ډله د مولانا الیاس رحمت الله علیه دا چې په ټوله دنیا کې نن د پیغمبر مشن دا خلق پیش کوي خلقو ته لګیا دي. تاسو ورپورې خان دي چسکې ورپورې ولې کور ته د خدای دین درړي ته خان دي بل کاری نشته. نو تاسو څه کار دي؟ تاسو څه کار خیر تبلیغ والا بیکار دی کته کار والا ہے نو تا د کار او باسی واقع چې ته حق بجانبه. یو سره د پیغمبر ډیوټي کوي ا بیکار دی او بدبخت او ته د شیطان ډیوټي کوي او ته کار والا. هغه قومم کار والا دی چې کوم قوم د جمعې غوندې مبارک شپه ټول شپه وی سی آر تناست. هغه قومم کار والا دی. هغه قومم کار والا دی چې کوم قوم د جمعې په شپه وادي او ټول شپه په کې ډمې ګړي. نو وخت درته اوسګار وخت خرابوي. ما عزیزانو مرکز ته ځي مالت کې راټول شي او ډلې جوړې کوي او دا کوشش کوي چې مونږ به ګرځو په دې مالت کې به خدای نه چې څوک خپي هغه ور سره راضي کو. د 1,40,000 پیغمبرانو مشن داو چې دا مرور خلق خدای سره راضي کوي. مرور خلق خدای سره راضي کوي. نو د دوی دغه مشن دی. پیروز خیل او تتلم د دې اجتماع عقل مې حیران شو. چلته مې ولي بارہ کې چې کال په کال ز ګورم عقل مې حیران شو. نو عزیزانو خدای دې توفیق راکړي. کوټه تتلم چمن یو مولا او دالک بیا د دوی د کردار ته وګوره د دې د اخلاق ته وګوره. بسترې ولا خلک بار وګورځي دوی بستر په وګه کې پشپبل چرته روان شي. اوس مونږ باندې خدا سره زه اورځه صدر کې د دې د ډله کې مرګره شوم مال چې زم ور سره غشت کوم خو چړم به کور تا ورالو صدر کې یو قریشي صاحب به ورته خدای دې وبخي ماته وی چې راځي لغوندې ته خورا سره مرګره شو خو لګاو سلې سره مال غم مکو. چړم به کور تا ورغو دروازه ورته ټکوله پاس نه आवाज وکړي کونه وای اعظم امیر صاحب ورته چې جی آپ ذرا نیچے تشریف لائیے کچھ دوست آئے ہیں آپ کے دین کی بات کر. سړی راکوش چې راکوزیږي اوس خزه ته وای چې کوئی داړیاں والے آئے سو ګیرو والا چراغ داسې ودرې کېوي ا قریشی صاحب ورته وای چې جی دا تبلیغ مرګری دی او ورته وای چې جاؤ جاؤ میں عیسائی ہوں زئی صحیح ما انجه داړیاں اعلان دی په لوکانو تکلیف دیندو ګیره خوځوي او خلکو له تکلیف ورکو. خو چې دا یو بس بالکل زما خود خراب شو چې ترنګ شو په دې مخ مې وواله چې و مې والو وانه ته وګرځیدو په د پاسه مې ټوپونه بس خلق قرآن اخلاص کو تبلیغ والام غرب ټول دغه شو. چراغ مال کلمه درکښلو چراغ ما به بیا چې قریشي ساتوي چې زم در سره زم نه زم ته جمعات کې کنه مونږ به خلق راوړو بیا به چې دغه زمونږ دا نفس ته
او دوی ته خو ته کنځلې وکړه. پیغمبری اخلاق څو؟ سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. دا پیغمبری خصلت ہو کنه؟ تبلیغ والا هم لا څوک پیدا شي. دلته ما اورېدلی دی چې تبلیغ چرته دغه شي جمعات مینځي بیا. لا حول ولا قوت الا بالله. دا خدای بندگان سبلا در باندې شوی دا. واوري زخپلا ډیر کمزور یم، صحت خپې اجازت نه راکړي چې سلوي خورځي چلاو لګوم یا میاشتو لګوم یا څو لګوم. د تبلیغي جماعت په نصاب کې راشي وګورئ، د ټوله دنیا علما را جمع کوي، د ټوله دنیا. او دا مې واورئ چې هغه مولا عالم نه چې کم مولا طالب ته کتاب نشي خوده. الحمدللہ رب العالمین. خدای نصیبم کی، خدای دا نعمتونم نصیب. یا اللہ تقصیرات معاف کی، شرم پردہ مسات، بچیم نیکان کی. خدای غلار را تخی چې ته په خوشاله، خدای غلار را تمخه چې ته په ناراضه. په اخلاص دعا وکړئ چې الله روس تباہ او برباد کړي، خدای د روس مرګري تباہ کړي، خدای امریکا تباہ کړي، د امریکای مرګري تباہ کړي، اسرائیل تباہ کړي، داغي مرګري تباہ کړي، د افغان مهاجر عمله مضبوطه کړي او په خیریت با عزت تور د خپل وطن سبب وکړي. خدای روس تباہ او برباد. الحمدللہ رب العالمین. خدای نصیبم کی، خدای دا نعمتونم نصیب. یا اللہ تقصیرات معاف کی، شرم پردہ مسات، بچیم نیکان کی. خدای غلار را تخی چې ته په خوشاله، خدای غلار را تمخه چې ته په ناراضه. په اخلاص دعا وکړئ چې الله روس تباہ او برباد کړي، خدای د روس مرګري تباہ کړي، خدای امریکا تباہ کړي، د امریکای مرګري تباہ کړي، اسرائیل تباہ کړي، داغي مرګري تباہ کړي، د افغان مهاجر